د شاوخوا 145 میلیون ډالرو په پانګونې سره د لوګر سیمنټو تولیدي کارخونې تړون لاسلیک شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په حضور کې نن د روان 1403 لمریز کال د جدي میاشتې په څلورمه نېټه د کانونو او پټرولیم وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ د لوګر سیمنټو تولیدي کارخونې تړون لاسلیک شو. دغه کارخونه د لوګر ولایت په التیمور سیمه کې موقعیت لري چې خصوصي شرکت به یې د جوړولو لپاره شاوخوا 145 میلیون ډالر پانګونه کوي او په ورځني ډول به د 2500 ټنه سیمنټو د تولید ظرفیت ولري. په دغه کارخونه کې به سلګونو هیوادوالو ته کاري فرصت برابر او همدارس به د خصوصي شرکت له لوري د سیمې اوسیدونکو ته په روغتیایي او ښوونیزو برخو کې هم خدمات وړاندې کیږي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د کانونو او پټرولیم وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د سیمنټو د 4 سترو پروژو قراردادونه لاسلیک شوي چې شاوخوا 623 میلیون ډالر پانګونه پکې شوې او اوس مهال یې کارونه په چټکۍ سره روان دي. تبا کږي سترګې د ستورو شي